أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د سوره مومنون شروع کېدو نه مخکې درس په شروع کېدو کې زه ډېر زیات ستړی وم او پریشان وم. د سوره حج هغه ابتدایه مسله تاسو ته ونه شو ویلی. سوره حج باره کې اختلاف دی چې دا مکی ده او که مدني ده، او ځینو خلکو رایې دا ده چې دا مدني صورت دی او ځینو خلکو رایې دا ده چې دا مکی صورت دی. او صحیح خبره دا ده چې دې کې د دواړو مجموعه ده، مکی آیتونه هم پکې شته دي او مدني آیتونه هم پکې شته دي. کم چې مدني دي باغې کې احکامات دي تاسو واوریدل، او کم چې مکی دي باغې کې د توحید خبره ده چې تاسو واوریدل. نو بس دومره نور تفصیلی بس تاسو خپل واورید، هغې نه بعد هغه بیانول بسم دي. تاسو سوره مومنون به انشاءالله اوس موږ وایو، الله دې موږ تاسو ته آسان کړي. ما ته په دې ترجمه کې لفظي ترجمه کې لږ ګرانوالی وي. ګرانوالی دوه وجې ما سره ډېرې سختې وي. ګرانوالی یو انسان ته دغه احساس وي چې غلطي ونه شي، بل زمونږ ژبه او ستاسو ژبې کې ټکې جوړول ډېر ګران لکه ډېر داسې ټکي وي چې هغه سړي ته ګرانوالی پیدا شي چې یاره دا نو که کوم ځای کې داسې څه معمولي غوندې په لفظ کې تاسو پوهېدئ نه یا غلطي وه نو هغه بیا په محاورې ته ګورئ. تاسو سورې مؤمنون مکی صورت ته ده. مکې په درمیانه دور کې الله تعالی نازل کړی دی او په دې مضامینو کې توحید، رسالت، آخرت د درې مضمونونو کې ټولو نه ډېر زور په د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت باندې شوی دی. هغه نه علاوه تخلیق باره کې هم ډېره بهترین دلایل دي پکې، اشارات دي او اعتراضات او جوابونه دي پکې او څه پکې کیسې دي. او هغه خبره تاسو یاد ساتئ چې دا مکی صورت دی او مکی صورت کې باقاعده د الله تعالی طرف نه د ایمان مضبوطوالی او د پختګۍ لپاره چې کوم دلایل او د خلکو اعتراضات دي داغه جوابات دي پکې. د سوره مومنون باره کې یو حدیث ته عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ما باندې داسې آیاتونه نازل شوي دي که یو سړی په دې آیاتونو عمل وکړي نو جنت ته به داخل شي. او بیا تلاوت وکړو د قد افلح المؤمنون تر آیت نمبر 11 پورې، او دا لس صفتونه دي. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې هغه ټول نډیر پویدونکو او په قران کریم باندې هغه فرمایي چې ټول اسلام 13 حصے ده. یعنی که یو سړی په اسلام باندې ځان په یول غواړي او یا دا غواړي چې اسلام نه تابعداري کنه، ایمان نه اسلام تابعداري کم عمل وکم زه نو که یو عمل باندې انسان ځان په یول غواړي نو ټول اسلام دا 13 حصے ده. لس په سوره توبه کې دي، لس په سوره مومنون کې دي او لس په سوره احزاب کې دي. په سوره توبه کې آیت نمبر 112 112 او سوره مومنون د اول نه واخله تر لسم یا یو لسم آیات پورې، ځکه چې لسم کې د جنت ذکر دی د دې انعاماتو کې. او د سوره احزاب آیت نمبر 35 بیا وره سوره توبه 112 112 یعنی 112 او سوره مومنون اول نواخلا تر یو لسم پورې 11 پورې
او یا 11 نمبر پورې او سورۃ احزاب دا 35 پورې آیت نمبر 35 پورې نه آیت 35 نمبر آیت دا که تاسو خپل هغه کې وګورئ کې قران کریم کې او په دې باندې باقاعده بلکې نن تاسو د دې ځنه عمده کا سبق وېسه چې دا تاسو خپل کورونو کې د دې بیا تلاوت وکړئ بیا تلاوت وکړئ او بیا د خپل عملونو کې وګورئ چې دې کې داسې عمل خو زما په عمل کې کمی نشته یا داسې یو کار چې الله باندې کړی ما هغه زما په عمل کې خو هغه چې تشتنه ده خامخا وګورئ خامخا نن تاسو لپاره عمده سبق ده نو تاسو دې معنا وورئ قد بتحقیق سرا افلح کامیاب شول المؤمنون مؤمنان بسم الله الرحمن الرحیم قد بتحقیق سرا یقینا افلح المؤمنون کامیاب شول مؤمنان الذين مؤمنان هغه خلق دي هم چې اغوي فی صلاتهم بخل منذنو کې خاشعون عاجزی کوونکي دي خاشعون عاجزی کوونکي د دې یو خو اشارات سوره بقره کلام تر کړي وا چې وانها لکبیره الا علی الخاشعين الذين يظنون انهم ملاق ربهم خاشعين څوک دي هغه کسان چې هغه ته دا یقین حاصل وي چې مونږ به الله سره ملاويږو نو چې د ملاقات یقین کله حاصل شي نو په مانځ کې بیا خوشو پیدا وشي اوس تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې بیان کما او تاسو اوریدل هم ده او کله آیات په تشریح کې بیان شي نو ان شاء الله ډېر خبر ځان کې پریزي هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او د ګټنو باندې داسې ورسره کېناستو حدیث جبرائیل چې تاسو ته یاد ده او بیا هغه پوښتنه وکړه چې احسان څه شي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دا او حدیث باقی وګده د مقصدی ټکه تاسو ته دی چې خیمه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې احسان دا دی چې ته داسې عبادت وکې لکه چې الله ګوري د احسان ویل کی کم از کم داسې وکې چې ما الله ګوري خو د احسان اوله درجه چې زه الله ګورم الله تعالی ما نو چې دا کیفیت کله پیدا وشي او د سورۃ بقره آیت نمبر 45 او 46 ور سره برابر کې 45 ختم چې هغه کسان چې هغه ته یقیني چې الله سره ملاويږي نو دا کیفیت ته خشوع وي او دا د دې تشریح زمانہ زیاته بیا ته خپل کولای شي کله موږ مونږ کوو او زموږ یو مونږ د الله دې ته معفو کی چې الحمدلله رب العالمین غرض ده بس ځان بالکل هم دغه سکو او بیا ساچ خلکو کنه لکه موږ چې خبرې کوو کنه نو خبرې کولو کې د صاحب اغستو کې خبرې نه کوو یعنی خبرې کوم چې ساخلو خبرې بند کو سواق بیا خبرې کوو او موږ په سا اغستو کې وایو بالکل داسې الحمدلله رب العالمین بالکل هم داسې کوو کنه کوو هغه د خبرو نه بدتر کوو موږ هغه سره هغه ډرامه ده نو دا خوشونه نو فی صلاتهم په منځ کې خاشعون عاجزی کوونکی یعنی هغه کیفیت چې تا ته پیښ شي چې هغه تا ته یقین وي چې الله تعالی لاړم او الله زما مخامخ ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه بلم خدل دا هغه دا چې ته دا کیفیت پیدا وکړي چې دا زما اخره مونږ ده دنه بعد بس الله تعالی ورسم بس دا بیا دا کیفیت پیدا کیږي الله تعالی پیدا وکړي زمونږ دا والذین هغه کسان دي هم چې هغه عن اللغو د عبس خبرنا معرضون مخاړون کی دي اعراض کون کی دي عبس دو فائدې دي ځکه چې دوه ورځې ژوندۍ ده یا دنیا ده یا آخرت ده عبس عموما هغه کار ته ویل کیږي چې نه دنیا کې فائدہ وي نه آخرت کې فائدہ وي او دا خو وختونه به کې شي لکه فلم ګوره د دنیا څخه فائدہ ده او آخرت څخه فائدہ ده امدارنګ دې داسې گیمونه دي داسې شیونه دي چې هغه دنیا هم ځای کوي آخرت هم فائدہ نه کوي بعضی گیمونه یا کلونه داسې شته لکه ته ورزش کوي هغه د لپاره ته گیم کوي کېل کوي نو ډېره خبره ته دنیا کې هم فائدہ ده او ته هغه د لپاره د جهاد بنیاد باندې کوا ستا بډي مو مزیدار د دین دعوت لپاره کوا هغه به امدارنګ نور ډېر شیونه دي والذین انداس دویم صفات شو اوس دریم تاسو اورئ والذین هغه کسان هم چې هغه للزکات د زکات فاعلون کار کوونکي دي دا ډېر اهم معنوي ټکی الله استعمال کړی دی زکات کار کوونکي دي دا نه دی ویلي چې هغه ور کوونکي د زکات دي دا نه دی ویلي الله د زکات کار کوونکي دي ته مراد شو د زکات لفظي معنی باندې بزان په یو غواړي دي لپاره زکات په معنی دي یو معنی د صفائی او یو معنی د بڑوتری لویواله